د چاپی سهار لسمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د عثمان رضی الله عنه لارویان 1395 هجري شمسي کال د جهادي یادونو هغه لړ دی چې د دې خاورې د تاریخ پاڼو کې ځانګړی ځای لري. دا هغه وخت و چې ستر غلیم د خپلواکۍ د پتنګانو په هیواد هر ډول نوي منصوبې او پیاوړي اسلحې ازمویلي. بیلګې زموږ شپني عملیات یا د اولس په ژبه چاپا یادولی شو. دشمن هیڅکله په عام ولس زړهسوی نه درلود، خو ژمی د خپل طبیعت له مخې چې څه سخت و مکار دشمن به عام وژنه د شپنیو عملیاتو تر نامه لاندې پیل کړه چې دوی له دغه ظلم څاروي او وحشي ژوي هم خوندي نه وو. داسې شپه به ډیره کمه وه چې چاپه به پکې نه وه، خو په هر حال د مجاهد ملت اراده کلکه وه او د خپلواکۍ روح د هیواد په تنه کې په چلیدو. د یاد شوي کال د کب په درېیمه د امرداد جلګه ولسوالۍ په بابک سیمه د امریکایي ښکېلاګرو له لورې د خپلو شومو موخو په لټه شپنۍ چاپه ووهل شوه. هلته یې زیات وحشت ترسره کړ. د جګړن انیس کور یې بمبار کړ. د همدې کور 4 تنه یې په شهادت ورسول، خو د دې ترڅنګ یې په همدې شپه د بابک مدرسه او د دې لویې مدرسې کتابتون چې سلګونه ټوکه دیني کتابونه پکې راټول شوي وو د اور په لمبو کې لولپه کړل. دا ظلم دلته پای نه مومي. ترڅنګ یې د شرغوتي د کلي په مسجد بمبار وکړ. دلته دیره 5 مجاهدینو په زلولي، سیف العمر، حکمت الله مصباح، عنایت الله ثاقب، نیاز محمد او امان الله یاسر ته داسې مهال شهادت مقام ته د ورتلو بلنه ورکړل شوه چې حکمت الله مصباح دا وخت د الله د سپیڅلي کلام په تلاوت اخته و. د شهادت پر مهال یې مبارک مخ د قرآن عظیم الشان د پاڼو په منځ کې و. فکر یې د همدې الهي کلام په ارشاداتو کې ډوب و. دا د عثمان رضی الله عنه د لارې یو بل لاروی و چې پر خپله شمعه یې ځان شهید کړ. د شهید ستورو بل ملګری شهید استاد په زلولي سیف العمر بیا د شهادت ژوند ته داسې مهال ورغی چې خپل لاسونه یې لکه د ولاړ لمونځ کوونکي لاس په نامه د کائناتو پالونکي رب ته په خشوع او خضوع ایښي وو. د نوموړي شهید داسې کړنې د دې ښودنه کوله چې دوی هر وخت د لوی رب عز وجل په تعظیم قائل دي. د چا د تن ټوټې ملمر لوېده راټولولې، د چا د تن ټوټې ملمر لوېده راټولولې، او بیا به یې سهار په لمر خاته خاورو ته سپارو، او بیا به یې سهار په لمر خاته خاورو ته سپارو. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب ویده